کوم. ډاکټر صاحب محترم، د دې هډوکو ورستوالی یا پوکي استوغان دا مځکې ته ډېره راغلې ده مسله بلکې که داسې پوښتنه وکړم چې دا څه ډول ناروغي ده، لږ راته تشریح کړئ، بیا وروسته په لاملونو بحث وکړو. ډېر ښه. تاسې وګورئ کمال صاحب چې که چېرته یو کوچنی ماشوم دنیا ته راځي، بیا له کوچنیتوب نه تر 20 کلنې پورې د کلسیم او یا هم د منرالونو هغه فیصدي رشد او سویه زښته ډېرېږي. یعنې له 50 کلنۍ څخه وروسته د چا سن چې لوړېږي، په دې وخت کې اوستوپروزس یا د هډوکو ورستېدل منځته راځي چې د کلسیم او د نورو منرالونو سویه له هډوکو څخه جلا کېږي، د وینې دوران ته داخلیږي او له بدن څخه احتراق کېږي. چې دلته هغه کسان چې دوی د اوستیوپروزس او د هډوکو د ورستېدلو په ناروغۍ باندې اخته دي، بیا دوی ډېر کړونکي دردونه او ډېر بد حالتونه دوی ته پیښیږي او تجربه کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، کوم تشریح کړه. دوی ته به اوس راشو چې د دغې هډوکو د ورستوالو اصلي لامل څه کیدلی شي؟ آیا د سن لوړوالی دی که نه نور لاملونه هم لري؟ ډېر ښه. کمال صاحب تاسې وګورئ، هغه کسان چې دوی د لمر له وړانګو څخه کمه ګټه اخلي، یعنې خپله ډېري دوستان زموږ داسې دي چې د کلسیم، دوی کلسیم وایي، دغه د کلسیم تابلیټونه، مثال شربتونه او یا هم امپولونه یا نور غذایي توکي چې دوی کلسیم پکې زښته ډېر دی، دوی که له دې څخه ګټه اخلي، دغه کلسیم د کلسیم فیصدي اساویه د وینې په دوران کې لوړېږي، لکن هډوکو ته نه جذبېږي. ډاکټر صاحب، ژور خفګان څنګه تعریفولی شو؟ ډېر ښه سوال ده چې موږ څنګه کولی شو ژور خفګان یا ډپریشن تعریف کړو. موږ وایو کله چې یو وګړی یا شخص یا فرد په بې برنامګۍ، په خفګۍ، په ناامیدۍ، د ده په خوراک کې، د ده په اشتیا کې، د ده په خوب کې او د ده د ورځني په کارونو کې تغییرات یا بدلون راشي، موږ ویلی شو چې دا وګړی یا دا شخص په ژور خفګان یا په خفګان اخته دی. ښه. بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، زه د پوښتنه کوم د خفګان او د ژور خفګان ترمنځ فرق بیا چیرې دی؟ خیر اوسئ، ډېر ښه سوال ده. مدیر صاحب داسې یو خبر ده چې خپله دغه خفګان او یا ژور خفګان چې موږ ورته وایو، د خپله ډپریشن په 3 مرحلو، په 3 شکلو مخکې ځي: خفیف، متوسط او شدید. موږ ورته وایو سیویر، مایلډ، موډریټ. کله چې بیا دا سیویر ډپریشن کېږي، ده ته موږ ژور خفګان وایو، یعنې دغه د خفګان آخره مرحله، هغه ژور خفګان، هغه ته موږ ژور یا ډېر ډیپ او یا ډېر مخکې تللی خفګان ورته وایو. دا ورور باید کوم کارونه ترسره کړي چې د دې څخه په امن